درې مهم او تازه خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. اول خبر، ملي امنیت شورا هیواد کې د اوربند د دوام غوښتنه کړې ده. ملي امنیت شورا په هیواد کې د اوربند د دوام غوښتنه کړې او ویلې دي چې د دغه پروسې د دوام لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن پر خپل ټویټر لیکلي چې اوربند یو پیچلې پروسه ده او د پیښو د مخنیوي لپاره دوامدارې همغږۍ ته اړتیا ده. که څه هم طالبانو درې ورځني اوربند پای ته رسېدلی او د دې ډلې تر دې دمه د دې پروسې د پای ته یا دوام په اړه خپل دریځ نه دی اعلان کړی، خو د دولت او طالبانو ترمنځ اوربند د هیواد په ځینو برخو کې د نښتو سره ادامه لري. لا دې مخکې د ملي امنیت شورا د سولې پروسه د بین الافغاني خبرو پیل او د طالب بندیانو د خوشي کېدلو له اوربند سره تړلې بللې وه او د دې پروسې د اوږدولو غوښتنه یې کړې وه. دوهم خبر، ډیورند کرښې ته څیرمه پاکستاني ځواکونو پوځي بیزونه جوړ کړي دي. د کونړ ولایت د رنګ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ شونګري سیمه کې پاکستاني پوځونه رامخکې شوي دي او پوځي تاسیسات یې جوړ کړي دي. د رنګ ولسوالۍ پر افغان حکومت نیوکه کوي چې پاکستاني ځواکونو له لوري پر ډیورند فرضي کرښه باندې د روانو سرغړونو پوځي تحریکاتو او تاسیساتو جوړولو پر وړاندې غبرګون نه کوي. دوی وایي مرکزي حکومت د خلکو ته په دې اړه وضاحت ورکړي ځکه پاکستان نه یوازې پوځي تاسیسات جوړ کړي دي بلکې د شپې لخوا د خلکو کورونو ته لیزري څراغونه اچوي. پاکستان نه یوازې په رنګ ولسوالۍ کې پوځي تاسیسات جوړ کړي بلکې د دې ولایت په دنګام، سرکانو، څوکۍ او خاص کونړ ولایت کې د ډیورند فرضي کرښې له صفري نقطې څخه یې سرغړونه هم کړې ده. دریم خبر، پکتیا کې 14 سرحدي سرتیري شهیدان شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو له اوربند څخه په سرغړونې په پکتیا ولایت کې 14 تنه سرحدي سرتیري شهیدان کړي دي. د ملي دفاع وزارت لخوا په یوه خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د پکتیا ولایت په سرحدي ولسوالۍ ډنډي پټان کې پر پوستو بریدونه کړي دي. سرچینې زیاته کړې چې په دغه بریدونو کې 14 سرتیري شهیدان شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې په ځوابي برید کې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او برید یې په شا تنبول شوی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د کوچني اختر تر اوربند وروسته په هیواد کې نا اعلان شوي اوربند جریان لري. د ملي امنیت شورا هم نن تایید کړه چې له ځینو بریدونو سره په هیواد کې لا اوربند روان دی. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو یې راسره تر پای ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.